بسم الله الرحمن الرحیم. زه اختیار شګیواله تاسو ته ښه راغلاست یم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وي. راځو نن په مایکروسافټ وینډوز 11 کې زموږ موضوع ده د ډیسکټاپ معلومول. زموږ یو ورور په میسنجر باندې پوښتنه کړې وه چې تاسې په خپله یوه ویډیو کې ویل چې دا کومه منظره چې ښکاري دا چې دا کوم ګل چې پې ښکاري دا موږ سره وال پیپر دی او د دې نه لاندې چې دی هغه منظر هغې ته موږ ډیسکټاپ وایو چې د هغې کلر بلیک دی. دا موږ ته شو کا. نو د دې لپاره چې دی نو وایي دا موږ ته عملي وښیه چې د دې نه شاته بلیک کلر څنګه راځي، یعنې موږ څنګه کولی شو چې دا منظره لرې کړو او هغه بلیک سکرین موږ وګورو. نو د دې لپاره راځم په دې ویډیو باندې پیل کوو، خو د دې نه مخکې چې موږ په ویډیو باندې پیل وکړو نو که چا زمونږ د یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی بختیار کمپیوټر اکاډمي، زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د ګنټۍ نښان کېږدئ چې تر څو زمونږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. وینډوز 11 چې نوی بازار ته راغلی ده او چې ډېر په افغانستان کې چې ډېره یوز نه ده، نو په دې خاطر باندې چې دی موږ کوشش کوو چې نوې د ټکنالوژۍ نوې درسونه چې دی خپلو هېوادوالو ته وړاندې کړو. راځم په دې باندې زه پیل کوم. نو موږ به چې دی سیټینګس ته به ځو. نو چې زه کله دلته په دې ډیس پي سي باندې کلیک کوم نو د دې ځای نه چې دی زه سیټینګ ته هم راتلی شم. بیا چې دی زه دلته رایټ کلیک کوم په دې سټارټ مینو باندې، دلته چې دی زه به راشم سیټینګ ته به د دې لارې هم زه راتللی شم او شارټکټ چې دی موږ سره وینډوز ټي پلس آی موږ سره شارټکټ دی چې تر ټولو نه مهم شارټکټ دی او ډېر ښه شارټکټ دی. که تاسو چېرته امتحان ته لاړئ چا په وینډوز 10 او په وینډوز 11 کې که تاسو ته چا ووایي چې ما ته دا سیټینګس چې دی دا ما ته په شارټکټ باندې راواړوه، نو تاسو به وینډوز ټي پلس آی ووهئ او دلته چې دی موږ به صرف شو به زه ولیکم. شو نور به تاسو هېڅ نه لیکئ. شو چې ولیکئ په دې ځای کې شو، نو دې ځای کې چې دی موږ ته لاندې به راشي تاسو ته شو انیمیشن. د شو انیمیشن سره به تاسو کلیک کړئ او د دې نه وروسته به لاندې راشي دلته دغه ټیک مارک چې دی د دې ځای نه شو ډیسکټاپ بیکګراونډ دا به تاسو چې کوئ آف به کوئ. زه راځم دا آف کوم ګورم چې موږ سره دغه کوم عمل چې دی دا کار کوي که نه. شو ډیسکټاپ بیکګراونډ امیج، نو دا چې دی ما مخکې په ویډیو کې تاسو ته ویلي چې دا زموږ سره وال پیپر دی او د دې نه لاندې موږ سره چې دی بلیک کلر کې چې دی دا موږ سره ډیسکټاپ دی. نو دغه دا موږ سره په عملي توګه باندې چې دی دا ډیسکټاپ موږ سره شو راغلی دې ځای نه. زه راځم د دې ځای نه که چېرته کله یو چا په دې رقم دا کار کړی وي رایټ کلیک کوم پرسنلایز ته که زه راشم او بیا زه دلته راشم کلیک کوم نو دلته موږ سره د هغه عکس په باره کې هېڅ نشته دی. نو د دې لارې چې دی دا به تاسو څنګه سیټ کوئ. د دې لپاره وینډوز ټي پلس آی به ووهئ او د هغې نه وروسته چې شو تاسو دلته ولیکو شو څنګه چې تاسو دلته شو ولیکو د شو سره به شو انیمیشن د تراشي بس په انیمیشن باندې کلیک کا. دا ځای چې دی موږ سره نه شو کېږي چې شو ډیسکټاپ بیکګراونډ دا موږ سره نه سرچ کېږي. نو زه به دا آن کړم. بیا ته زموږ چې دی د دې کې پریکټیکل هغه خپل بیکګراونډ چې موږ مخکې ورته وال پیپر ویلي هغه زموږ سره شو راغی. داسې که موږ راشو او په دې ډیس پي سي باندې زه ډبل کلیک کوم او ما سره په کوم ځای کې ایمیج وي عکس وي، زه وغواړم چې دا عکس په خپل په دې بیکګراونډ باندې راولم نو زه دا نشم راوستلی. که زه دلته راشم د دې ځای نه زه به دې تمنیل ته راشم، زما دا خپل تمنیل دي دلته د دې ځای نه چې دا کومه ویډیوز موږ اپلوډ کړي دي زه به راشم دا سیټ از ا بیکګراونډ به کوم د دې ځای نه نو دا موږ سره نه راځي. ولې نه راځي؟ ځکه چې هلته موږ آپشن آن کړی دی آف کړی دی د دې ځای نه. که زه دا آن کومه بېرته نو دا به موږ سره د دې ځای نه شو رابشي. نو دغه زمونږ د ډیسکټاپ د شو کولو طریقه وه. هیله ده چې دا ویډیو ستاسو خوښه شي. ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او ویډیو وګورئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې چې دی په هر وخت کې موږ نوې ویډیو اپلوډ کړو تاسو په خپل وخت سره در ورسیږي. د الله په امان ښه وخت ولرئ.